دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال دی. ما خو جول پرې دا سوال ولیدو نو تعجب مې ورته وکړ او ډېر فایدهمند ځکه چې زموږ ټولو ته سوچ لاړ. بعضې خبرې دي چې سړي ورته سوچ نه وي تللی. سوال دا دی ورور وی قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، یعنی په جنت کې به نور نه وي. دا خبره قرآن کې ده، په جنت کې به نور نه وي. بیا د هغې نه بعد الله وایي چې ودانیة علیهم ظلالها، او د دې ونو د سوري به په دې جنتیانو باندې راغلي. او سوال وي زما زړه ته دا راغی چې سوري به څنګه او نور نه وي؟ سوری به څنګه وي او نور نه وي؟ دا ښه سوال دی. وګوره چې علم د سره وي او پوهه د سره وي نو که څه اشکال هم سړي ته راشي هغه سړی د علم په رڼا کې حل کولی شي. کله د سره علم نه وي دا خو د ډېر ژور سوچ کړی دی. که علم د سره نه وي په وړو وړو خبرو کې به راګېري. او شیطان حریص دی، حریک به تا ته وایي دا څنګه او دا داسې او دا داسې. چېرته شیطان تاسو ته وسوسې دنیا مبارک کې راچي؟ نه، خو د دین په مسله کې به راته راچي. د رسول صلی الله علیه کسان راغلي وي یا رسول الله د الله په باره کې مونږ ته داسې خبرې راشي چې مونږ ویلی نه شو. ولې د الله په باره کې صرف راځي؟ ولې صرف د قرآن او د حدیث په باره کې او دین او آخرت په باره کې راځي، نورې نه راځي؟ دلیل دی په دې باندې چې شیطان دا کوشش کوي. که هسې انسان ګډوډ کولی بیا خو به ته په هر څه کې دا سوچونه راویستی. خو که خیال هم کړی دا وسوسې صرف په کومو خبرو کې راځي چې هغه د دین سره تعلق ساتي. اکثر دې کې وسوسې راځي. چې علم سړي سره نه او تقوا او د الله نه یره نه بس دی کله کله ګډوډ شي، او کله خو دومره ګډوډ شي چې نور څه شروع کړي. د دې جواب ډېر اسان دی، ډېر اسان دی، هېڅ ګران نه دی. دا خبره بلکل صحیح ده، قرآن او حدیث نه ثابته ده چې جنت کې به سوری وي. الظل، الظل په عربي کې سوري ته وایي، الظلال جمع د دغې ده. ان المتقین فی ظلال. اوس ما په دې مانځه کې هم دغه ایتونه ووایي. پرهېزګار خلک به په سورو کې ودانیة علیهم ظلالها، په بل ځای کې داسې سوري به ورته ډېر نږدې. هم وازواجهم فی ظلال، جنتیان او د هغوی بیبیانې به په سورو کې. اکلها دائم وظلها، خوراکونه هم همیشه دي او سوری به هم همیشه وي. حدیث کې هم رسول صلی الله دا خبرې ذکر کړي. هغه یو حدیث کې دي چې داسې اوږده سوري وي که سور انسان په سورلۍ سور 100 کاله پکې روان وي نو دا نشي پرې کولی، سر ته یې نشي رسولی. خو ضرور وایي چې نور نه وي سوری څنګه. زه دا وایم دا کوم اشکال چې دته راغلی دی او د بعضو ذهنونو ته راځي چې لازم به سوری وي اله چې کله نور وي، دا غلطه خبره. دا که ته دغه طرف ته یې واړی، دنیوي علمونو طرف ته، ساینس طرف ته، بس د دې نه ډېر متاثر یې. که هغې طرف ته یې واړی د هغوی په رایې کې هم دا خبره غلطه ده، په شریعت کې هم دا خبره غلطه ده. څوک چې دا وایي چې سوری به هله وي چې کله نور وي، دا خبره غلطه ده. ګوره را به شو خپل طبیعي هسې عام ژوند ته خواوشا کې چې څه دي هغې کې چې ته یینې نو موږ د هر هغه شي سوری یینو چې رڼا پرې لګي. که نه دا خبره زموږ غلطه ده. اگر که هغه رڼا د نور نه وي، د ډیوي په رڼا کې سوری وي که نه وي پکې. د بجلۍ دا لیټ چې لګېدلی سوری پکې وي که نه وي، نو چا دا ویلي دي چې نور به وي نو بیا به سوری وي؟ نور سره سوری وي، خو لازم نه ده چې نور غیب شو نو سوری څه شو ختم شو. ولې د شپې سوری نه وي؟ د څه د لاسه وي؟ رڼا د لاسه وي. د سپومۍ رڼا د سپومۍ سره هم مه تړه، رڼا سره وي. ډېر ورته چې اشکال لګلی د دې خبرې ته سوچ نه دی تللی. نو ځکه جنت کې رڼاګانې خو شتي که نه؟ صحیح ده چې جنت کې نور نشتی، خو رڼاګانې خو شتي که نه؟ نو چې رڼاګانې شتي نو دا سوری د څه د لاسه دی؟
دا د دغه رڼاګانو د لاسه دا سوری جوړ شوی اشکال ختم شو که نه هېڅ مسله به کې هم پاتې نه شو خو چې علم نه یو سړی اول پیر دا خبره ووایي چې دا د څنګه سوال کړی نو هېڅ ګران سوال نه و الحمدلله قرآن او حدیث کې دا راته زه ووایم دا زما ایمان ده زموږ د ټولو داسې څه مسله نشتي چې د هغې د وضاحت نشي کېدی او که چا هم تاسو ته دا مسلې رامخې ته کولې نن سبا د فتنو دور دی په سوشل میډیا باندې اوس خو دا کیسه روانه شوې ده چې اول په دې کوشش کې دا باز چېرې د یوروپ د ملکونو ته په څه طریقه لاړی نو باز پکې به د کشتو کې او کله ولیدلی او کله پاسېدلی او کله پې د حکومتونو د طرف نه ډزې شي او کله جیل او کله څه اخر دا چې هغه ملک ته ورسي باز پکې زه وایم کاغذونه ماغذونه یې جوړ شو بیا یې لږ مالي حالات برابر شي نو ورو ورو لباس بدل شي د پښتو مختو کیسې ختمې شي بیا د هغې نه بعد هغه لنډ غونډه کې جنګې نه بیا هغه شروع شي بیا ویښتو میښتو سټایل بدل شي بیا پښتو دومره نه وي لکه څومره چې په خبرو کې د انګلیش ټکي وي بیا یې ورځ دا ووایي چې یاره زه د الله او د دین په باره کې هم شکي یم والعیاذ بالله اخر څه وجه ده چې ته کله خپل علاقه کې وي تا دغه الله منو ته چې کله اخوا لاړې نو تا دومره ترقي وکړه چې اوس د الله نه منکر شو کوم رب چې د هر شی در درکړو ته د هغه نه منکر شو نو دا ګوره فتنه سټارټه شوې ده که څوک دا وایي چې نه نه پښتنو زه درته د پښتنو خبره کوم د پنجابیانو بحث نه کوم د انډینو خبره مې نه ده راغستې د عربو نه ده زه درته د پښتنو خبره کوم هغو کې اوس دا کیسې روانې شي لا پرېږده په دغه ملک کې د یوروپ په ملکونو کې زموږ په دې علاقو کې او کلیو کې او په دې کې اوسېږي او دا قسمه خبرې سټارټې کړي نو الحمدلله په شریعت کې داسې څه مسله نشته چې د هغې د وضاحت نشي کېدی خو که چېرته چا وضاحت نشو کولی نو دا به د هغه انسان کمی د علم کمی وي دا به د شریعت کمی نه اوس که دا اشکال دی ورور ته چې راغلی و که دی تاسو ته کړی وی او د یو سړي ښه ښکلې ږیره ده مزداره مونږ خو هر سورګیري ته شاګل وایو یو سړی د ښه ښکلې ږیره ده او ښه غټ پټکی یې اچولی دی نه هر پیشو د ټوپ نشي والی او ښه کته بره کېږي او امیر صاحب کته او امیر صاحب نه چا دا سوال وکړو امیر صاحب جواب ورنه کړو مونږ اوس څه وایو چې یعنې عیب والعیاذ بالله اسلام کې دی نه کمې هغه د دې علم و کمې د دې انسانو الحمدلله قرآن او حدیث پوره دی الله دې به موږ د مرګه پورې قایم او دایم